سړی چې کور ته ننوځي موږ ته خو کور ته ځو الحمدلله نو چې کور ته ننوتلې د الله رسول فرمایي ته قل والله شریف وایم ته طبراني حدیث دی قل والله شریف وایم چې ته قل والله وای الله رب العزت ستی کور او ستی د همسایګانو سره الله فقر لري کوي د الله رسول فرمای چې کله یو سړی کور ته ننوځي قل والله شریف دی وایي په قل والله کې الله دا برکت یې شي دی ستا د کور او ستا د همسایګانو فقر الله رب العزت لري کوي بل حدیث کې راځي صحابي رالی پیغمبر علی السلام ته یا رسول الله لاس می ډیر تنگ دی ډیر د دنیا په حواله کمزور یم د الله رسول ورته فرمایل زتا ته درې خبرې درشم دا درې خبرې خپل کا الله رب العزت پستا تنگ دست لري کې اوله خبره دا چې کله ته کور ته ننوتلې قل هو الله شریف وایه دویمه خبره دا درود شریف وایه دریمه دا سلام وایه که په کور کې څوک کنو ته سلام وایه الله رب العزت پستا تنگ دست لري کې دا د محمد رسول الله خبرې دي دا د پیرو د فقیرو د ملنګ خبرې مې نه درته کړې چې کله کور ته ننوتې اول قل هو الله شریف وایه اعوذ بالله وبسم الله په اول سر کې وایه بیا راولاړ څه درود شریف وایه که پر درود وایه که جزا الله وایه که خالص صلی الله علیه و آله وسلم وایه او بیا سلام وایه چې کور تر ورسېدې بچانو ته سلام وایه او که بچانو په خالی کور کې سلام وایه د الله رسول فرمایي ستا فقر ستا تنگ دستی ستا چې کوم مطلب مسکنت هغه به الله رب العزت لري دا څوک وایي دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چاره نقل کړی دي طبرانی را نقل کړی دي هغه حدیث نقل کړی دي صحیح سره اوس ما ګرانه خبره نه درته کړی او هیڅ یو مشکله خبره مې نه درته کړې هیڅ یو داسې ګران تورې مې نه درته یې چې هغه تر وسوتلې دي خامخا به وایو الله دې را نصیب الله دې خامخا را نصیب الله دې خامخا را نصیب دا بل حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی چا دغه ژغ واورېدی چې هغه ویل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد يرددها فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له دا نو یو سړی دی د بخاری او د موطا امام مالک حدیث دی دی قل والله ډیر وایي دی قل هو الله ډیر وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېدی هم نو بیا د دا فکر دی چې یار دا نو ډیر لږ شامل دی چې کوم دا نو چش دی ارصد کې قل والله وایم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل فقال رسول الله والذي نفسي بيده زما دی په خدای سره قسم په هغه چا قسم چې د چا په کنټرول په قبضه او په لاس کې زما روح دی زما جان دی زما ژوند دی چې انها لتعدل ثلث القرآن دا یو ور قل هو الله د لسو سپارو ځای نشي د لسو سپارو ثواب دی ګورې سړی قل والله ډیر ویله او فکر دا و چې دا خونو ډیر دا کم شي دی لږ شي دی ډیر د کم خیال سو چې دا خونو دونه نه د قل والله زوایم د الله رسول په قسم ورته ویل په قسم ګوره د الله د رسول خبره بغیر د قسم از ما واستور باندې ایمان دی بغیر د قسم مرته محمد رسول الله خبره منو پیغمبر علی السلام ورته ویل په خدای دې می قسم داته چې کم یو ور قل هو الله وای دا د لسو سپارو ثواب چې دی غلري د لسو سپارو ثواب لري په قسم د بخاری د موطا امام مالک حدیث دی ولا ګوي در دې خو نه بالا رښتیا خبرې نه تر دې خو بالا رښتینی خبرې نه پر دې روي زمين باندې ګوره انسان ډیر لالچ دی اوس کله چې نه جوړې دی تیمم وي نو دا داسن نه د تخون نور کې هغه یاره تیمم وي خدای خبر سره کم سود ازمال منځ الان کې لکه چې څنګه او داس په قران ثابت دی په قران کې راغلی دی دغه ست تیمم هم راغلی دی یا دغه مطلب مشتي کله په دایخ کې د موزیب شو کړی په نه پرنځو دغه مطلب مسور باندې وکړي تخون نور کې و یاره دی بل کم سو ولا کب شي منه دی پرنځي دی ګوره خبره دا د لکه څنګه زما استاد پر او داس الله او د رسول جانب راغلی دی داس پر موضوع باندې مسهم د الله د رسول جانب راغلی دا نو لهذا موت بدن وای چې یاره وقل ولا ما ویل تودع بنو چشي دا نو ماته چش را پیدا سو چش پکې وسو د الله رسول فرمای په خدای دې می قسم وتا ته الله پر یو وار ویلو باندې د لسو سپارو ثواب درکې او په درې وار ویلو باندې څه کوي د پر قران ثواب الله درکې مولا شفاعت نبی صاحب رحمه الله فرمای
وای زه چې کله مړ سم یا زما طالبان دي یا زما مریدان دي یا زما متعلقین دي یا زما خیرخواهان دي یا زما شنت چې کوم بلل کیږي په ما پسې یو شی مکوي بس صرف زه خپل مریدانو ته دا وایم چې ماخستان پرې وسی په ما پسې 3 واره قل والله شریف وایست څومره زوروره سودا یې وکړله قل والله شریف په ټوټل 3 واره چې ما ته وایو څو 60 سکند نه غواړي 60 سکند نه غواړي ګوره څونه لوی سودا ده او په څومره لږ وخت کې او څومره لوی شی دی نو کم سے کم چې تاسو ماخستن پرې وځي په خپل بابا وادي پسې 3 واره وایست ولې بابا وادي په تیار کې دی که مړ دی نو هغه تیار کې چې چراغ پیدا شي ډېر کار کیږي تنگ دی په تنګي کې سړی ته څه خلاصون ملاو شي ډېر کار کیږي یوازې دی په یوازې کې سړی ته یو شی ور پیدا شي هغه ډېر کار کیږي نو تانوي صاحب فرمایي په ما پسې څه کوئ 3 واره قل والله شریف چې دی هغه وایسته ماخستن د خوا بزلتې بل یو شی نه غواړم صحیح سلو څومره اسانه خبرې دي او څومره یقیني خبرې دي او څومره رښتیا خبرې دي او څومره ما او تا جن غافل یو د دې خبرو سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ک یو سړی مطلب د قران تلاوت کوي صحیح سلو بیا دې راولار څه مطلب په هغه کې لس واره قل هو الله شریف چې د هغه وای لس واره 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنه الله رب العزت ودته په جنت کې یو ډیر شاندار کور چې دی هغه ور کوي حضرت عمر فاروق ورته ویلي ول یا رسول الله نو کوم را ولاړ سو ډیر کورونه جوړ کو یعنی ډیر واره قل والله شریف وای بیا د الله رسول ورته فرمایل الله اکثر اطيب او بیا کو دی نور ډیر الله به نور ډیر محلونه دار کې الله به نور ډیر محلونه دار کې دا ډیر ښه خبره ده او چې ته د غسی وکي آخری حدیث درته وایم یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک بی عائشه صدیقه فرمایي د بخاری او د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه السلام په لشکر کې یو امام هم ټاکلی چې دا به تل منځونه درکوي هغه چې به کله لمونځ ورکوي په لمانځه کې چې به هر ځای ته به خپل صورتونه په دا 2 رکعتو کې ویل په آخر کې به قل والله خامخا ویله په آخر کې به قل هو الله خامخا ویله بیا غور ته ویلي یا خو خالق قل والله وای یا نور سورتونه وای ته نور سورتونه وای بیا بیرته راشي قل والله ته ودرېږي خیر بیا چې کله کور ته راورسېدلو بیا د صحابه شکایت وکړي پیغمبر علیه السلام ته چې یا رسول الله دا زموږ امام خدا چمونه کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه امام راوغوښتی بیا پوښتنه جنې وکړله چې لأي شیء یصنع ذلک دا ولې تا دا کار کوئ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن هذا الله صفتي وأنا أحب أن أقرأ بها ما تخواندرا كي تزد الله صفتنا ويما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه إيه تخبردار وسا خبردار وسا يا ورسي ودت خبر وركي ورتوى الله مستاثر د غمر منكي کته ما ته خوند را کوي زقل والله وایم د الله صفاتونه دي الله فرمای ما لتا سره مینه ده زما لتا سره محبت دی دا بل حدیث کې به راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سپښتنه وکړه ول دا قل والله ډیره وای ول بل مانځ کې قل والله ډیره وای د ورته ول اني احبها یا رسول الله ما ته خوند را کوي د الله صفاتونه خوند را کوي نو د الله رسول ته وپن حبک ایاها ادخلك الجنه الله رسول ته فرمایل دې محبت ته جنت ته داخل کړل تولاړې جنتی سو پر دې خبره باندې چې دا تا تقول هو الله ډیر خوند درکې او د صحابه ورکم خو زموږ ایمانونه نه دی نو به سړی بیا ار ورځ ک نور څه نه زده بیا خو مجبوری د خامخا به قل والله شریف په هر رکعت کې وایي کې زده نو بیا په هر رکعت کې قل والله شریف ما وایي علما دا مکروه بولی صحیح سلو ولې نور قرانم الله تعالی درکړی دي زده کړی دی داغه قران او د دې قران فرق نشته ټیک دی ثواب یې زیات دی اوس په مانځ کې به ما ته نه وای د مانځ بغیر به په دې خاطر وایو چې زما ور سره محبت دی د الله صفاتونه دي نو د الله رسول فرمای الله بیا ستاسو سره محبت دی الله بیا ستاسو سره مینه او محبت کوي او بیا بل خبره ده د الله رسول پښتنه کوي ولې دا قل والله ډیر وای یا الله ما ته ډیر خواند راکې یا رسول الله پیغمبر علی السلام ورته فرمای وای دې محبت ته جنت لره بوته تولاړې جنت اسولې تولاړې الله رب العزت وتا ته جنت درکې عزیزانو څومره آسان خبرې دي
ما درته ویلې د اورېدن دا خو زموږ ته د ماپښین کار دی ومې وایي ولاړ به سو ورک به سو سره مطلب يیر به سي تی راسې موږ ته دغه خبره عملي کو ولې لوی ژوند را روان دی لوی سفر را روان دی یو ډېر لوی سفر په مخ کې دی چې هغه د مرګ په شکل کې دی نو چې هغه ګوره نه بابا نه ادې نه قریبان نه عزیزان نه زوی نه روپۍ نه دولت هېڅ شی به نه را سره له ما او تا سره به دا قل هو الله را سره وي چې ما او تا هېڅ نه بلله هغه به زما او ستا دپاره هر څه سي ګوره کله کله په کور کې ډوډۍ پرته وي موږ ته هغه ډوډۍ وخورو بس بیا دسترخوان ټول کال ته په ټپ کې یا په هغه ډرم کې یا یو ځای مطلب د وچې ډوډۍ موږ هلته چپه کړو چپه یې کړو صحیح سولو وخت تېرېدی ورځ تېره سوله نن ډوډۍ نسته چې ډوډۍ نسته بیا بېرته موږ هغه ډرم له نسو ور کونج لره نسو ور کچن و منا لره نسو ور هغه دالان لره نسو ور په دسترخوان کې نه وګورو هغه وچه ډوډۍ بېرته راواخو خورئ که نه خورو ولې خورې پرون خو موږ دونه متکبر و دا ګرمه ډوډۍ پر مابین دغه یې پرېښوله موږ ټول یې که ورسه هلته هغه اتامو په ځای کې وغورځوه واچوه صحیح سولو نن کوم ځای ته مجبوره سولو نن و هغه وچې ګولې ته و هغه کلکې ګولې ته و هغه د پرون پخ سوي ډوډۍ ته مجبور اوساوه او تر پرون ډېر خوند کوي که نه کوي کوي لکه موږ ته چې کله کله په سفر کې ولاړ شو بیا پر لارې باندې هغه څه وچه ډوډۍ پاته سوي شی نه وي بیا هغه وچه ډوډۍ ملګري نه سره تقسیموي او داسې فروټ راواخله بسکوټ راواخله بل شی راواخله نو چې دغه نیمه ډوډۍ په دا بله ورځ چې شی نه وي دومره لوی خوند یې دی نو چې په قبر کې ما او تا بل شی نه لرو بیا به د دې قل والله څو خوند دی او دا قل والله د رښتیا او ما او تا خلاص هم کې ګوره دا کله کله موټرسایکل والا یا ټکټر والا یا سایکل والا د هغو هغه لایټ کار نه کوي بتۍ کار نه کوي موبایل یې نیولی دا موبایل د ده دپاره څومره لویه اسره ده چې د لیرې ځایه څوک ویني دا هغه رقم دی یو شی پکې ویني دا معمولي لایټ راواخله نو که خود دې د دې موټرسایکل یا د موټر یا د ټکټر خپلې بتۍ برابرې وای بیا به څو رڼا کړې وای صحیح چلو دلته د زما او ستا د ایمان رڼا که مې خپله درلوده بیا به زما او ستا دپاره په تیاره کې هېڅ مشکل نه وي هېڅ ګرانه خبره به نه وي که مې خپله رڼا نه درلوده بیا به مطلب هغه د چوربتۍ راواخله چې ما د موبایل لایټ در وښوی لکه ما وچه ډوډۍ در وښول بیا هغه موږ له ډېر په ښه راځي ته یې راسې موږ ته یې لږ تیاري وکړو د خپله ځانه به تیاري وکړو د خپله ځانه سره به وکړو د ځانه سره عهد وکړه وعده وکړه چې یاره زه په آینده کې بې ځایه موبایل نه استعمالوم زه په آینده کې دومره واره قل والله شریفه وایم زه په آینده کې د هر فرض منځه بعد 10 واره قل والله شریفه وایم د جنت په کومه دروازه د زړه غواړي پر هغه جنت دروازه نه نوځه زه به د ورځې 50 واره قل والله شریفه وایم د الله رسول فرمایي 50 کاله الله تا ته ګناوې در معافوي په بل حدیث کې راځي 100 واره سړی ووایي د 100 کالو ګناوې الله در معافوي او بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي ستا فقر الله رب العزت لرې کوي بل حدیث کې د الله رسول فرمایي چې کور ته ننوځې قل والله شریف ووایه ستې د پړوسیانو ستې د همسایګانو فقر به الله رب العزت ختم کړي دا کوچنۍ خبره ده عزیزان دا که ماته ته سوره آل عمران در ښوولی سوره بقره در ښوولی وای د هغسې مطلب نور غټ سورتونه در ښوولي ته یې ویل چې موږ بیا څنګه زده کوو موږ کله زده وو موږ کله دونه ټیم لرو قل والله خو دا موږ ټوله چې ناست یو بلکې دا زما خبره چې هر څوک اوري د ټولو یو خو بیخي کوچنی ماشوم دی یا بغیر مسلم هغه به قل والله نه زده کړي د ټولو زده دا و نو راسې موږ په آینده کې بس خپلې تشبیه پیدا کوئ چې څه کوئ د ورځې 100 واره قل والله ضروري کوئ 50 واره ضروري کوئ د فرض منځه باندې 10 واره ضروري کوئ صحیح سلو بیا نو مو پسې ګرځي یا رب بیا ما دې چا څه واورېدل هغه ویل دا اجازه غواړي تا اجازه اخیستې ده که نه ده اخیستې نه دماغ یې کار نه کوي دماغ یې کمزوری دی 100 واره قل والله ووایي پر سر یې درد شي وایي یاره زما د قل والله څه پر سر درد کېږي هلکه تا خپل سر په موبایل مخته کړی دی په فیسبوک په ټیک ټاک مخته کړی دی د هغه څه د پر سر نه درد کېږي ته راولاړ څه څو ورځې قل والله شریف ووایه په قل والله شریف د خپل سر عادت کا بیا به دې پر سر نه درد کېږي نو بیا خلک څه ورته وایي اجازه واخلئ دا ډېر درانه صورتونه دي وای دا ډېر درانه صورتونه دي اجازه خو الله را کړې ده اجازه خو محمد رسول الله را کړې ده او ته د نوراني مسجد د مولوي صاحب اجازې ته ناست دی ولې ته ولې دومره یو ملا یو امام یو پیر یو ملنګ یو فقیر تا د الله او د رسول سره برابر کوي ولې دې برابر کوي الله قرآن د ویلو دپاره نه دی رالیږلی الله قرآن د عمل کولو دپاره نه دی رالیږلی چې رالیږلی بیا د اجازې تورې د کومې خوا پکې رالی دا نو چې یو کمزوري پیر هغه خپله پیري پخوي وایي تا اجازه نه ده اخیستې ما ته چې کله څوک ووایي وایي اجازه زه زما د خوا درته اجازه ده ورشه ستا دی خانه خرابه ده ستا دی خانه خرابه ده د الله او د رسول په اجازه نه پوه کېږي نو ورشه به زما د خوا درته اجازه ده اوس یې وایه که نه وایه
الله دې موږ ټول ته نصیب الله رب العزت دې قرآن په خاطر موږ ته عفو وکړي الله دې موږ ته د قرآن داسې شوق را نصیب کړي لکه ما او تا چې د خپلو بچیانو څنګه شوق لرو لکه ما او تا چې د روژه مات پر ټیم د یخې اندواني و خټکي و د هغه د قندهار د انارو هغه د یخو شلومبو هغه د ډوډۍ څومره شوق لرو الله دې موږ ته د قرآن دومره شوق را نصیب کړي الله رب العزت موږ ته د دنیا او د دولت او د سوني او د سپینو زرو څومره ښایستو موټرانو څومره شوق را کړی دي الله دې د قرآن دومره شوق را نصیب او چې دومره شوق ملاو سلو بیا د ځان سره ویلې که د الله له جانبه پر ما فضل و احسان دی په دغه فضل و احسان به الله تعالی جنت ته به خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دغه ویل چې دا مشکله وویل یا مې واوریدل موږ ته توفیق راکړي چې موږ عمل ور باندې وکړو الله رب العزت زموږ دا ټوله ناس ته د اوریدل وویل قبول منظور وګرځي الله رب العزت د مرګ پر حال موږ قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته ټول عالم انسانیت ته دغه توري ور نصیب کړي چې مري دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله